شرک پیژندل ګوره دا لازم دی چې شرک موږ تاسو وپیژنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې اے امته په تاسو کې به شرک داسې راځي لکه دبیب النمل د میږیانو د خپو کشار چې څوک نه اوري. سړی پوه نه په شرک کې اخته شوی. دا څوک چې شرک کوي هغه خو داسې نه چې هغه پوهي چې دا شرک دی پوهېږي بیا هم شرک کوي. شرک چې انسان پکې واقع کېږي د ناپوهۍ د وجې نه واقع کېږي. شرک پیژني نه ځکه په شرک کې واقع شي. د دې وجې نه نو موږ او تاسو بت پرستی شرک خو پیژنو چې بت پرستی ده، خو لیکن دا رنګ قبر پرستی دا پیژنو چې یو سړی د قبر بندگی کوي، د ولی او د بابا او د بزرګ نه بچی غواړي او دا رنګ د لیوانو علاج پې کوي. خو لیکن دا شرک موږ او تاسو نه دی پیژندلی چې نفس پرستی هم شرک دی. بت پرستی او قبر پرستی ترڅنګ نفس پرستی هم شرک دی. الله فرمای افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا هغه چا په باره کې تا ته پته شته چې خپل خواهش نه الہ او معبود جوړ کړی؟ خپل خواهش نفس چې نفس ورته څه وایي دی هغه خبره مني. اگر که د الله حکم پې ماتیږي د رسول الله طریقه پې ماتیږي، خو چې د نفس غوښتنه ده دا نفس یو لوی معبود دی چې خلک یې بندګي کوي. منګه بت پرستی خو پیژنو لیکن پیسه پرستی او دینار او درهم پرستی نه پیژنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرهم، د دینار او د درهم په بنده د لعنت وي او نامراده دي شي. عبد الدینار چاته وایي چې هغه وایي چې زه پیسه پیدا کوم، که د حلال لارې نه پیدا کیږي او که د حرام د الله حکم د ماتیږي که نه، خو چې پیسه پیدا شي دته ویلی کیږي پیسه پرستی، دینار پرستی، ډالر پرستی. زما بچه خارج ته د لاړ شي دغه ایمان د ضایع شي، اسلام د خراب شي، خو چې ماته د پیسه راوړي. تعس عبد الدینار و عبد الدرهم، د دینار او د درهم بنده، دینار معبود دی او دای بنده دی، درهم معبود دی دای بنده دی، ډالر معبود دی دای بنده دی، دغه بندگی کوي. په هندوستان کې د هندوانو یو بوت دی، هغوی بیل بیل بوتانی، یو بوت خالی دی دپاره ټاکلی چې کله پیسې او روپۍ ورسره کم شي نو هغه بوت ته ورځي. لشمي دیوتا ورته وایي که څه نوم ورته اخلي. نو مسلمان وایي چې زه بوت ته نه ورځم، زه ډایرکټ پیسه ته سجده کوم، همدا پیسه زما معبود دی. دغه رنګې موږ بت پرستی خو پیژنو خو لیکن وطن پرستی نه پیژنو چې دا هم لوی شرک دی. وطنیت، وطن پرستی دا څومره خطرناک شرک دی. د وطن ترانه چې ویل کیږي، دا ترانه چې ویل کېږي ترانه د وطن داسې ده لکه مانځه کې چې موږ تاسو سبحانک اللهم وبحمدک والحمدلله رب العالمین دا وایو. او دا ترانې ته پاسېدل څه دي چې سړی ودرېږي ځای په ځای باندې. ترانه چې ویل کیږي دا قیام دی. قیام چا دپاره کیږي؟ وقوموا لله قانتین، الله ته تاسو ودرېږئ ولاړه دا د الله دپاره دی. نو ته چې ترانې ته ودرېږې، ترانه حمد دا د وطن منځ دی. ترانې ته چې سلام اچئ لکه څنګه چې مانځه کې موږ الله اکبر وایو، دا د ترانې سلام دا دی، دا تکبیر دی، تکبیر تحریمه دی. وطن پرستی تمرا خطرناک شرک ہے. اقبال ویلو چې اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور. دے زمانہ کے شرابم بدل شوی دی، جامم بدل شوی دے. ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. ساقی نور نور رویه اختیار کړی دی، لطف او ستم. لطف نرمی ته وایي، ستم جبر ته وایي. تهذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آزر د ابراهیم علیه السلام پلارو بوتان جوړو، وایي د دغه زمانه آزرانو دوی نور بوتان جوړ کړي. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. مسلمان اوس د بیت الله په ځای بل حرم ځان ته جوړ کړي. څوک سپینې ماڼۍ ته سجده کوي او څوک کرملن ته سجده کوي. ان تازه خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے،
په دغه تازه خدایانو کې تر ټولو لوی خدای او وطن دی. وطنیت د وطن دپاره کار کول، یا وطن یا کفن، دا د مسلمان شعار دی. مسلمان داسې وایي، مسلمان خدا وایي چې یا شریعت یا شهادت. مسلمان دا وایي چې یا وطن یا کفن. وطن به تعالی څه درکړي؟ جو پیرهن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بس چې کله د وطنیت جامه دی واغوسته، نو د مذهب او د دین جامه بیا کفن جوړ شي، هغه بیا مړ کېږي. موږ وطن پرستي مو نه ده پیژندله. دغه رنګ شرک دا دی چې د الله قانون نه سوا بل قانون ته غاړه کېدی، په بل قانون فیصله کوي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. سورة مائده کې براشي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. د دې وجه نه عزتمندو ملل متحد ته چې د ملل متحد قانون چې کوم قومونه ورسونه کوم مسلمانان ملکونه مني، نو دا په شرک کې اخته شوي دي. ځکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه کې په 18مه ماده کې څه لیکلي؟ هر سړی د دین ازادي لري. دا معنا چې نن زه مسلمان یم، خدای ناخواسته سبا هندو کېږم، بل سبا نصراني کېږم، بل سبا یهودي کېږم. د دغه زمانې شرک چې موږ ونه پېژنو، د هر ډول شرک، هر رنګ کې میخواهی جامه بپوش، من انداز قد ترا می شناسم. چې هر رنګ جامې اغوستل غواړې واغونده، وایي زه ستا ته قد نه پېژنم. چې ته دغه زمانې شرک ونه پېژنې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې شرک اوس چېرته دی؟ څوک چا اوس بت ودرولی کور کې د هغې بندګي کوي؟ دلته دې زمانه کې نوې نوې بوتان پیدا شوي، دا هر بت به پېژنې. فکر ما میں تراشت ہر دم خداوندی دیگر، زما په فکر کې هر لحظه نوې نوې خدایان جوړیږي، نوې نوې خدایان جوړیږي. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتے ہیں تصویریں. وہی ابراہیم غوندې عقیده جوړه کا مگر مشکل سے ہوتی ہے. دا کار ډیر ګران دی چې ابراهیم غوندې څوک جوړ شي. هوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتے ہیں تصویریں. هوس او خواہش نفس پټه پټه د انسان په سینه کې دننه هغه بنا لیتے ہیں تصویر، عکسونه جوړوي، د نوې نوې خدایانو عکسونه جوړوي. نو دلته څه فرمایي الله؟ چې ګوره شرک هغه ګناه ده چې الله چاته نه معاف کوي.